دا لوی لوی موبایلان دي چې دا اوس د هر ځوان سره ورسره دي په دغه موبایلانو کې هغه حرامزادګۍ کېږي هغه کفر کېږي هغه د خدای د قهر او په غضب لړلي کارونه کېږي چې شیطان بلا غوږونه ورته نیسي ښه دا د هر ځوان په جیب د هرې ښځې په جیب کې دي د هرې پیغلې په جیب کې دي په ورځ تېره جمعه موږ یو شیخ صاحب له ورغلي و مجلس کې نو هغه ګپه کول ول زما یو شاګرد و د هغه مجلس یې کاوه ول هغه خوب لیدلی ول په خوب کې خدای پاک راته ووایه چې کم څوک دا غټ موبایلان ګرځي غټ موبایلان ګرځي او په هغه کې بیا دا دندې کوي دا به بې ایمانه د دنیا نه ځي د دې به ایمان نه نصیب کېږي ول الله په خوب کې راته وایي مال مشترک پیښه ده دا غټو موبایلانو دا د خدای مبغوض عمل دی چې څوک دغه دنده کوي دا غټ موبایل ګرځي په غټ موبایل کې فیسبوک کوي په غټ موبایل کې څه بلاوي کې څه ډېر شیان نور یې ولاکه نو مال زده هره دنده پکښې کېږي یو سړی به دلته په عالمو کې ناست دی په عالمو کې نه دی ناست دا په امریکا کې ناست دا په روس کې ناست دا په چین کې ناست دا په ایران کې ناست دا د دنیا په د یورپ په د غربي ممالک کې ناست ولې خدای قرار په عالمو کې د مسلمانانو په کلی کې اوسي یا دا د مسلمانانو په کلی کې نه اوسي دا چې دغه دنده دا الله دا شی په لاس کې دی دا په یورپ کې اوسي دا په یورپ کې چې کوم سړی اوسي هغه بیا ایمان بچاوي هجرت ولې فرض دی د مسلمان د کافر په ملک کې د مسلمان لپاره اجازه نه چې دی هلته استوګنه کوي خامخا به دا وطن پرېږدي زه به د مسلمانانو وطن ولې فرض دی ځکه اخلاق یې خرابېږي زامن یې خرابېږي اولاد یې خرابېږي دا ماحول د کفر ماحول دی د دې څه به دی خامخا ځان باسي نو زه چې اوس د مسلمان په ملک کې ناست یم په خپل بستره کې پروت یم په خپل پالنګ باندې ناست یم او دا بلا را سره دی د دنیا هر حرامزادګي پکښې ده بل ورځ طالبان ته ویل ما د دنیا هغه لوی ارمونه هغه زه پیژنم چا را باندې پیژندل دي ډېر باندې پیژندل د دنیا هغه لوی ارمونه ښځه هغه ډېر لوی ډمه ښځه هغه زه پیژنم ما چا را ښودلې ما ته دې موبایل ښودلې بزرګانو ته د الله د دین خلکو ته ولاکه دومره ټیم ورسره چې د خپل کلي خلک وپېژني زه د دنیا هغه لوی ارمونه هم پیژنم زما د ایمان به څه حال وي زما د زړه به څه حال وي زما عقیده به څه عقیده وي د خدای سره به تعلق څومره تعلق خپل پیغمبر سم نه پیژنم لکه دغه ډمه چې پیژنم خپل صحابه نه پیژنم لکه دغه ډمه خپل اسلاف او بزرګان نه پیژنم چې زما دین د هغو سره تړلی دا د دنیا ډمانې ګرځه پیژنم دا چا را باندې وپېژندل دا دې را باندې وپېژندل خدای مو دی وساتي الله مو دی وساتي د خدای د پاره شادي اوس وګورو دغه هیڅ د الله د طرف د اسمانه سه یو اعلان وسی ټول دنیا ته وایي چې دا موبایلان پرېږدي نو بیا به پرېږدو که څه ټاکه کاکا دا تنبیحات دي شریعت لرو علما لرو کتابونه لرو ناروا کار دی حرام کار دی د خدای په لحاظ د دین لاس واس نر ساز ټول ګمراهان دي د دغه وجه اوس خو بیا دومره عام شو دی ټي وي خو دا غټ موبایل ته دی معلومیږي لکه بیخي چې قرآن مجید راړولې وظیفه که داسې ور معلومیږي علما ټي وي نه مني وایي ټي وي دنیا تباه کړه کورونه یې تباه کړه د خلکو اولادو بچیانو خاندان یې تباه کړه دې کې د شیطانت تعلیم ورکول کېږي ټي وي خو اوس بیخي شاته پاته دی اوس نورې دندې شو الله دې زموږ حفاظت وکړي